محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا قدرمن مرستیالان صاحبان او د کابینې ټولو راغلو وزیرانو صاحبانو او غونډې ته ټولو ملمنو ملګرو د ملي تلویزیون رادیو کارکوونکي اوریدونکو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مناسب نه بولم چې په دې ډېره عزتمنه او د برکت نه ډکه غونډه چې کومه ده زما نه ډېر پخواني ملګري د مرحوم علي قدر امیر المؤمنین رحمه الله دوستان موجود دي. زه د دوی په مخ کې خبره وکم، بیا هم ځان دپاره یو سعادت بولم چې موږ د داسې لوی شخصیت چې د افغانستان دپاره ډېر لوی خیرونه د پیړیو نه وروسته رابخلي دي، د هغه احسانات د هغه ښېګړې بیانولو کې زه عاجزه یم، بیا هم په ډېر احترامانه ډول باندې د ټولو ملي تلویزیون د لارې نه د رادیو د لارې نه که د هغه کاوري چې د مرحوم ملا صاحب د روح مبارک لپاره ختمونه دعاګانې د ده د تلین په مناسبت باندې وکړي چې خدای جل جلاله د ده روح خوشحاله منور وګرځوي. دا د افغانستان دپاره یو لوی سعادت و. زه دا وایم چې که د مرحوم ملا صاحب په کارنامو او خاطرې باندې موږ څومره وغږېږو موږ پکې عاجزه یو، بلکې شخصا زه چې کوم یم د هغې دورې کې موجود نه وم، د مدرسې یو شاګرد و طالب وم، د دې دویم دورې کس یم، خو بیا هم آفرین دې وي شاباس دې وي د په ملګرو باندې هغه مؤسسین چې دلته ناست دي د ده تګلاره تعقیب کړه او په ډېرو کامیابۍ سره الله جل جلاله د ده ارمانونه د ده ارزوګانې چې کومې دي هغه باندې ثابت پاتې شول. الله دې ټولو ته مبارک وګرځوي. بیا هم په دې کې زه وایم چې د مرحوم ملا صاحب د افغانستان دپاره یو رحمت و سعادت و نعمت و. افغانستان په داسې یو بحراني حالات کې ولودو، په داسې ګډوډۍ کې ولودو چې د افغانستان هره لحظه د دې وه چې تجزیه شوی تقسیم شوی تر دې نه په نورو سختو مشکلاتو کې ګیر شوی وای. د مسلمانانو د افغانانو د 14 کلنۍ جهاد ارزوګانې د دوی تمناو د دوی هغه تکلیفونه دردونه چې متا نصر الله چغې بېوالې الله جل جلاله د داسې یو ملنګ شخصیت په وجود کې خدای راښکاره کړو چې الله جل جلاله په څټ افغانستان د وحدت طرف ته د نجات طرف ته راوګرځوو. دا خدای جل جلاله په افغانانو باندې یو لویه لورینه وکړه، لوی نعمت خدای پاک ورکړو. بیا د ده په وجود کې الله جل جلاله داسې اوصاف ایښي وي لکه دلته شیخ صاحب محترم او رئیس الوزرا صاحب مرستیالانو صاحبانو د ملګرو چې کومو ذکر وکړو چې دی په دې خپلواکۍ او ازادۍ باندې په خپل ثابت دریځ باندې دې چا نه نه متاثره کړو. دومره استغنا او دومره سخا او دومره شجاعت خدای ورکړی و چې تر اخره پورې ده د خپل موقف بدل نه کړو، بلکې د افغانانو هغه افغانان چې د فکري لحاظ باندې تقسیم شوي دي د دې سره به ډېر سوالونه وي، ډېر فکرونه به وي د شخصیت په رابطه باندې د نظام په رابطه باندې. زه داسې وایم چې دا نظام چې کوم دی موږ یې دومره منحصر نه کړو، دومره یې کوچنی نه کړو چې یوازې زموږ د یوې مدرسې خلک ځانونه پکې وبولي. په دې کې دا نظام که ټول را شریکان یې دا نظام د دې دپاره نه و جوړ شوی چې صرف ځان باج کړي، بلکې د دې دپاره جوړ شوی و چې د ملک باج کړي.
د ملک د بچ کولو دپاره الله جل جلاله د مرحوم ملا صاحب په وجود کې خدای پاک دا نظام را جوړ کړو. زه په دې متیقن یم، مطمئن یم که چېرته نن دا موجود وای یوازې به شخصي فکر د ده سره دغه نه وای چې د 15 انډیوالان چې زموږ سره په دې خدمت کې وي د هغې نه ماوره به موږ د نورې چا دپاره په دې نظام کې ځای نه لرلی، بلکې دی داسې یو شخصیت په د جهادي دوره کې په دویم هغه کې خو د چا ملاقاتونه نه دي ورسره شوي. شخصا موږ هم د یو قاصد د لارې نبي پیغام راتو. تاسو ته به غالبا د هغه ملګرو ته به دا معلومه وي 2008 کال د شهید امیر المؤمنین اختر محمد منصور صاحب تقبل الله له طرف نه موږ ته یو پیغام راغی. پیغام د مرحوم ملا صاحب له طرف نه و چې ګوره ټول مجاهدین ولس خبر کوي په دې باندې چې ما په چا باندې اعتماد کړی و نن هم هغه اعتماد دی په تاسو باندې. څوک د مایوسه کېږي نه. ډېر دوستان داسې وي چې خپل جهاد یې تر دې پورې معطله کړی و چې نن مو څوک نه په کار کوي، چې نه مې په کار کوي، خو زه مکلف نه یم، ما خو هغه نه یم په دې باندې چې زه خدمت وکړم، بلکې دا مکلف و د الله جل جلاله طرف نه جهاد پر ځاین ګرځېدلی. خو بیا د مرحوم ملا صاحب په یوه پیغام باندې هغه مایوسۍ ټولو خدای پاک د منځه یووې. بل طرف ته یې د ژمنتیا او وفاداري دومره وه مناسب یې نه بولم، خو بیا هم تحت سپین نعمت یې وبولم. موږ د جهاد په مرحله کې محترم هدایت الله بدري صاحب او څه ملګري ما ته راغلل. زه ابتدایي حالات د مرحوم ملا صاحب له طرف نه پیغام راوړ چې موږ څه دوستان په ګونټانامو کې دي، یو زما د جهاد او د امارت د وخت دوست مواجه صاحب بشر نن دلته الحمدلله مخامخ ناست دی. تاسو لږ محنت او خواري وکړئ، که یو څوک مې ونیول د دې په تبادله باندې کوشش وکړئ. زه د ځان سره فکر کوم چې زما غوندې یو عاجز کمزوری شخصیت او ملا صاحب نن موږ ته هم هیله تمه لري، خو ما په فکر کې دغه خبره راغله چې که خدای جل جلاله ما ته توفیق راکړو موږ به د الله په نصرت سره دغه کار کوي. د ده د قول خبره ته الله جل جلاله وجود ورکوو چې موږ ته یې رالېږلی او خدای جل جلاله نن هغه حالات موږ تاسو ته په سترګې راولیدل. خو بیا هم زه داسې وایم چې د ده ژمنتیا د ده عزم اراده چې کومه وه هغه په انفرادي ارزوګانو نه وه تړلې، په اجتماعي ارزوګانو باندې تړلې وه. زه احتراماً خواهش کوم چې د مرحوم ملا صاحب یاد که تازه کوي، د مرحوم ملا صاحب او اخلاق اعمال افعال د ده ټول پالیسي دا به په ځان کې راولي. دا هم چې په ځان کې راوله موږ تاسو دا وفاداري مې ژمنتیا به مې موږ د ملک سره به هم ژمنتیا وي، موږ د دین سره به هم ژمنتیا وي، بلکې د نړیوالو سره چې موږ نن هر وخت ګرد ښکر باندې وي، په دې معنا ګرد ښکر باندې وي چې موږ په مرور په وخت د زمان سره خپله پالیسي سمه نه تعقیبوي. که خپله پالیسي موږ سمه تعقیبولی، موږ سم فکر کړی، الحمدلله ثم الحمدلله نن چې افغانستان تر واحد قیادت لاندې خدای پاک په 34 ولایتو کې امن برقرار کو راوست. دا څه وجه ده چې زموږ د مرحوم ملا صاحب هغه ارادې نیتونه چې دغه ملک ته ژمنتیا پکې پرته وه، قطع نظر د دې نه چې په یو قوم باندې ولایت باندې یو سمت باندې ژبه باندې د ده اراده نه وه تړلې، د اراده اسلامي وه، ملي وه، بلکې نړیواله د امت دپاره چې کوم عزم د لرلو د امت د مسلمانانو په دفاع کې چې دی کوم فکر یې لرو هغه دپاره نن سبا موږ تاسې د دنیا د مسلمانانو مقتدا ګرځېدلي یو. مسلمانان چې موږ ته نړۍ راوایي د افغانستان مسلمانانو ته ولې چې زموږ تاسو ژمنتیا دی ثابته شوې ده. زه د خپلې خبرې خلاصوم، مناسب یې نه بولم، خو ښه دا بولم چې د مرحوم ملا صاحب یاد که موږ تازه کوي باید د ده په اعمالو اخلاقو اعمالو افعالو باندې تازه وساتي. الله جل جلاله نه مې د ده روح خوشحاله او لوړ وخته د فردوس اعلی جنت ته خدای ته نصیب کړي. د کورنۍ ته دلته مولوي صاحب محترم ناست دی، ډېر ښه کردار یې د خدمت او جهاد کې ادا کړو. خدای پاک دې دغه ثابت ټول ولري. خدای پاک دې موږ تاسو د افغانستان آینده دپاره د هر رقم مشکلات نه په خپل حفظ امان کې وساتي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.